السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، الله هم جوړ روغ او خوشاله ساته. الله هم د کور تکلیفونو د جنگ جګړو نه په امان کې ساته. نن زه ستاسو خدمت کې یو داسې وظیفه ذکر کوم چې هغه خاص کر د ښځې او د خاوند په مابین کې چې کومې شخړې او مصیبتونه رامنځته کېږي د هغې دپاره خاص ته. او عام کور کې هم د مشکلاتو تکلیفونو د مصیبتونو د دې دپاره هم کولی شئ چې سبب بالکل معلوم نه او د الله جل جلاله یو دوه صفتي نومونه دي او خاص کر د کورني ژوند د حالاتو د یو بل د خفګان یا په واده کې پیدا شوې فاصله او د هغې د عمله پریشانی وي. او نن سبا دا خبره ډېرې خویندې دې سره مخ دي. کله خاوند د خپلې ښځې سره خبرې نه کوي او کله یو وړه خبره باندې خفه کېږي، کله په کور کې د مینې او د سکون کمی محسوسېږي او بیا خاوند او ښځې ترمنځ داسې غلط فهمي پیدا شي چې د هغې وجه هم نه وي معلومه. نن به زه تاسو ته یو داسې روحاني او عملي طریقه بیان کم چې د قرآن او د سنت په رڼا کې دا نه بدعت دی، نه شرک او نه کوم ناجایز عمل، بلکې اصل کې دا د انسان په اخلاص سره یوازې د الله تعالی ته رجوع وکړئ. خو مخکې د دې نه چې عمل ته راشو، خاص یو ډېر مهمه خبره په زړه کې دا خبره کینو چې زړونو مالک څوک دی. الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. الله جل جلاله د خلکو زړونه د یو بل سره یوځای کوي. هم هغه ذات دی چې د دوو جدا کولو زړونو ترمنځ مینه او الفت پیدا کولی شي. هم هغه ذات دی چې خفګان په خوشحالۍ، فاصله په نږدېوالي، تریخوالی په خوږوالي بدلولی شي. کله چې یو انسان خپل مجبوریت او بیوسي احساس وشي ورته، نو پکار ده چې د ټولو نه مخکې هغه ذات ته رجوع وکړي چې په هغه په هر څه قادر دی. نن به موږ د الله جل جلاله دوه ښکلي نومونه المبین او الحمید دا بیان کو. بیا به یو ساده جایز او دعا طریقه بیان کو. د دغو نومونو په وسیله خپل خاوند دپاره دعا کولی شي، خاوند د خپلې ښځې دپاره هم دعا کولی شي. د هغې نه اول نوم المبین دی. دا د الله جل جلاله نوم المبین په قرآن کریم کې راغلی دی. د دې معنی ښکاره کوونکې، حق څرګندونکې او هغه ذات چې حقانیت په ښکاره توګه ښکاره شوی دی. مفسرین د دې نوم په تشریح کې لیکلی دي چې الله جل جلاله حقیقت ښکاره کولی شي، هغه هر څومره چې پټ وي. اوس لږ فکر وکړو، کله چې خاوند او ښځې ترمنځ غلط فهمي پیدا شي، د یو بل په اړه بدګمانه شي، کومه خبره هم معلومه نه وي یا یو کوم پټ حقیقت موجود وي، نو خاص کر د ټولو نه مخکې هغه ذات نه مرسته وغواړو چې هغه د هرې پټې خبرې علم لري. هر انسان له نیت څخه خبر دی او هر حقیقت هغه ښکاره کولی شي. ډېر خلک په دې وخت کې غلطیږي، خپلو ستونزو مشکلاتو د حل دپاره جادوګر، عامل، نجومي ته ځي. حال دا چې الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایلی دی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. الله جل جلاله تا ته چې کوم تکلیف در ورسوي، نو هغه نه علاوه بل څوک پې لرې کولی نشي. موږ باید یوازې د الله جل جلاله نه وغواړو. هم هغه المبین دی چې پټې خبرې ښکاره کوي او حالات روښانه کوي. دویم نوم دی الحمید، د الله جل جلاله ښکلی نوم چې په قرآن کریم کې په ډېرو ځایونو کې راغلی دی. الحمید معنی دا ده چې خپل ذات، صفاتو او کارونو کې هر ډول حمد او د ستاینې وړ دی. شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایلی دي چې الله جل جلاله په هر حالات کې د حمد وړ دی. که نعمت درکړي او که امتحان راولي، ځکه چې هغه په هر تقدیر کې حکمت. کله چې مسلمان په خپل کور له حالاتو څخه پریشان شي، نه یوازې په خلکو امید وکړي بلکې خپل رب سره سر ټیټ کړي او د هغه حمد بیان کړي، ځکه دی پوهیږي چې د هر ستونزې د مشکلاتو حل
هغه ذات او د هغه په لاس کې دی. او په زړه کې داسې ووایي یا الله ته زمونږ د زړونو په حال پوهیږي، ته زمونږ د کور د ټولو حالاتو نه خبرې، ته زمونږ ترمنځ مینه پیدا کولی شي، ته زمونږ خفګان ختمولی شي، ته زمونږ غلط فهمي لرې کولی شي. اوس راځو د عمل طریقې ته. کومه خور غواړي چې خپل خاوند دپاره دعا وکړي، یا کوم یو ورور دا غواړي چې د خپلې ښځې دپاره دعا وکړي، نو په دې طریقې سره د عمل وکړي. دا دعا یو جایزه طریقه ده. په دې کې د کوم خاص شمیر ته ضرورت پکې نه راځي او خالی اخلاص او الله جل جلاله ته رجوع کول پکار دي. اول دی اودس کې خپل ظاهري او باطینی پاکوالی دی حاصل کی. اودس ممکن نه وي په غیر اودس هم کولی شي. اودس کول سنت او افضل دی. او قبله ته مخامخ کینی دا مستحب دی. دې سره الله ته توجه برابرېږي. بیا د الله جل جلاله حمد او ثنا وکړي چې څرنګه دې په خپل زبان کې کولی شي. ځکه دا د دعا کولو طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښودلې ده. لکه الحمد لله رب العالمین، لا اله الا الله، الله اکبر. بیا درود شریف ووایي، درود ابراهیمی 3 ځل. درود شریف د دعا د قبلېدلو لپاره یو مهم سبب دی. او بیا د الله جل جلاله دغه 2 نومونه ووایي 3 ځل یا 11 ځل یا 33 ځله. د دې نه وروستو په خپله ژبه او خپل زړه سره د خپل خاوند دپاره دعا وکړي، او که سړی وي د خپل کور والا لپاره دعا وکړي یا الله زما خاوند په زړه کې خیر پیدا کړه، او که سړی وي یا الله زما د ښځې په زړه کې خیر پیدا کا، یا الله زمونږ ترمنځ مینه رحمت او سکون پیدا کا، یا الله اگر که زمونږ ترمنځ کومه غلط فهمي وي هغه لرې کړه، که خفګان وي په مینه یې بدل کا، که داسې کوم خبره وي چې مونږ یو بل ته نشو پیدا کولی هغه راته روښانه کړه او ښکاره کړه. یا الله زما خاوند زما دپاره او ما د خپل خاوند دپاره د سکون سبب وګرځوه. لکه څنګه چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایلی دي وجعل بینکم موده ورحمه، الله تعالی ستاسو ترمنځ مینه او رحمت پیدا کړی دی.